بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ د وینور شپږم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به نن موږ هوم ټایپ کې هغه پاتې برخه وایو انشاءالله. نو زه راځم وینورډ کولاوم. نن به موږ دا وایو چې لومړی به دې نه شروع کوو. صحیح ده؟ دې نه شروع کوو. معنا ټکس، معنا ورته لیکم چې ټکس سایز. ټکس سایز صحیح ده. نو موږ سره درې قسمه ټکس سایز دي. یو ته ویل کېږي نارمل ټکس سایز. نارمل ټکس سایز موږ سره څو دی؟ نارمل ټکس سایز موږ سره 11 دی. معنا کو موږ سره چې د دې اندازه 11 دا موږ سره نارمل دی. موږ سره چې نارمل دی. فار ایگزامپل زه لیکم چې my name is سمیم. my name is سمیم. دې ته زه 11 اندازه ورکوم. ګورئ ورته دلته راځم او دې ته زه ورکوم 11 اندازه. نو دا موږ سره نارمل ده. موږ سره دا اندازه څه ده؟ نارمل ده. چې دې نه غټېږي او بیا څه شي او بیا نارمل نه وي. دا به زه لږ غټ کړم چې تاسو ښه ښکاره شي. صحیح ده؟ ښه بله خبره، یو چې دی ټکس نارمل دی موږ سره، اول نارمل دی. بیا موږ سره چې دی لیس ټکس سایز دی موږ سره. صحیح ده؟ لیس ټکس سایز موږ سره څومره دی؟ دا موږ سره چې دی 8 دی. تر ټولو وړوکی سایز موږ سره چې دی 8 دی په لیکنه کې. ښه په اندازې کې نه، په لیکنه کې. او لارج ټکس سایز چې دی که نه، دا موږ سره څو دی؟ 1438 دی. 38 معنا تر ټولو غټه لیکنه چې ده که نه 1438 ده. نو ته چې وایې ته خو وایې دلته چې کوزه راشه دلته خو دوه ویه نه خوا نشته. دوه ویه نه خوا شته. خو دلته زه ورکړم فرض مثال دا زه ورکړم، دلته زه ورکړم چې 1100. څو؟ 1100 مې ورکړه که نه. دلته ما ته څه وایي؟ The number must be between 1 and 1638. ته به دې دا دې نه معلومولی شي. د دې اندازه هر څومره چې ستا خوښ وي ورکولی شي. لکه فرض مثال دلته زه لیکم چې افغانستان مې ورکړه که نه. خو دلته زه راشم دې اندازې ته، نو دلته ما سره غټه اندازه څو ده؟ دوه ویه نه خو نشم ورکولی. دا دوه ویه ما سره غټه اندازه ده. خو که چېرې زه دلته راشم او دلته وله زه ورکړم چېرې دوه ویه نه، ما دې 200 که فرض مثال 200 که ها تا دې به 200 کي شبې کې تا ته به 200 کي. معنا دې نه موږ هر څومره اندازه ورکولی شو. نو دا موږ سره دغه اندازه وه. دغه اندازه موږ هم د دې نه ورکولی شو او هم ما ته په تېر درسونو کې ما تاسو ته یو شارټکټ طریقه هم ویلې وه چې تاسو څه وکئ؟ کنټرول پلس شفټ پلس وچ پلس دغه بټن، معنا پلس ډاټ. دې سره موږ څه شو؟ دغه اندازه زیاتولی شو. او د کمولو لپاره ما تاته ویلو چې کنټرول پلس شفټ پلس دغه بټن. معنا که تاسو ووهئ نو دې سره تاسو څه کوئ؟ کمولی شئ او پاس ولا سره څه کولی شئ؟ زیاتولی شئ. نو دا خو موږ راغو موږ ټکس اندازه سره پې ویله. موږ څه شی ویله؟ ټکس اندازه موږ ویله. زه کوم بلې خبرې دلته راشم، دلته راځو موږ بل یو خبرې سره مخامخ کېږو چې هغې ته ویلی کېږي بولټ. څه شی؟ بولټ. څه شو؟ بولټ څه ته ویلی کېږي؟ یا زه لیکم چې what is the function of bolt. what is the function of bolt؟ د دې فنکشن د دې وظیفه څه ده؟ بولټ وظیفه څه شی ده؟ بولټ وظیفه دا ده. زه لیکم چې my name is سمیم ساحل from Afghanistan. ښه زه مې دا ما ته بولډ کا. که زه دلته راشم دې باندې سې کلیک کړم که نه، دې باندې زه کلیک کړم او په دې وخت کې د بولډ لنډه طریقه څه ده؟ کنټرول بي ووهه بولډ شو. وګوره رنګ یې تیز شو. او یا بله طریقه یې کنټرول شفت بي. وګوره پسه خوا شو. معنا ته کولی شي د کنټرول شاکټ دلته زه ولیکم او دیز نه هم کولی شي. یا داسې وکړه دې باندې داسې کلیک کړه، دې باندې داسې کلیک کړه راشه دا بټن ووهه، دې باندې کلیک کړه بولډ شو. وګوره په دغه لیکنه کې دغه لیکنه کې څومره فرق دی؟ دا بولډ دی. او که ته یې واپس یې خوا کړم دې باندې بس کلیک کړه او پس دا ووهه اخوا شو. وګوره پس نارمل شو. ښه د دې شارټکټ طریقه د زه ولیکم. شارټکټ څه شی دی؟ شارټکټ چې دی کنټرول
کنټرول پلس بی یو شاکټ دا دی کو کنټرول پلس بی وهي دا د بولډ لنډه طریقه ده یا کنټرول پلس شفت پلس بی معنا کو ته په دې باندې وهي کو په دې باندې وهي دا لنډه طریقه ده لکه فرضي مثال دغه درس د افغانستان په تلګرام کوم چې لوړ کې شي صحیح شو دغه طریقه ده اوه کنټرول زد او پس لازم سي دا لګوړ کې کوم ګوره دا زل لګوړ کې کوم چې ټول یو لیکره کې راشي سي دا خراغه او دا بو خالص شي پروانه کې خیر ها اوس راځم دا ګوره مای نیم از سمیم ساحل فرام افغانستان ګذر راشم دین نګوره دین هم بلټ کول شم راشم د دې باندې کلیک کوم دا بل بټن هم دا والا بلټ شو او ګوره بلټ شو دا پس خو کوم دې باندې کلیک کوم راشم دا بل بټن بس هم بس بل او بل نه خوشو خو کوته وینا زید شاکټ لاريو کما شاکټ طریقې استعمال کما نو دی وخت ته کنټرول بی وها کنټرول بی مو هله ګوره شفت وګوره بل شو کو بل شو په دې طریقې هم کیږي ته پس اخوا کوم بیا راشه کنټرول بی وها پس خوش په دغه طریقې کې یو پس کومه طریقې کې کوته وی چې کنټرول شفت بی وهي پاغم بل کیږي او کوته دا پس دا خو کوم پس بیا کلیک وو کنټرول شفت بی اخوش معنا دوه طریقونه ته کول شي نو دغه د بل شي وا وظیفه واجب بل وظیفه هم تاسو او پیجندا خصوص لیکما my father name is خیر محمد my father name is خیر محمد دغه طریقه ده کنه خدلته اوس کو دی باندې کلیک کوم موضوع په دې باندې کلیک کوم دا به اټالیک دغه ته بدل شي ډیزاین ته بدل شي دی باندې کلیک وګوره خط لیکنه ما سره بدل شو کو بدل نه شو خو ما سره کوم لیکنه وا اوس سره کوم لیکنه شو دغه لیکنه ډول بدل شو کو بدل نه شو دې ته ویل کېږي اټالیک کو زه سره شم دی باندې کلیک کوم او پس دې نه خو کوم ګور دغه لیکنه بس شي سیده بشي اټالیک نه اخوا شو خدا خو دې کار دی د شارټکټ څه شي دی شارټکټ موږ سره څه شي دی شارټکټ موږ سره څه شي دی شارټکټ به تاسو سره وਹੀ چې کنټرول پلس آی باندې ته کلیک کی د موږ سره څه دی شارټکټ دی یا بل شارټکټ موږ سره دا دی چې کنټرول پلس شفت پلس آی دا دوه سره شارټکټ دي نو کو دې باندې سه کلیک کما دې باندې مې سه کلیک کو په دې وخت کې کنټرول آی او هم ګوره کنټرول آی سره به دا موږ سره شي اټالیک ته چینج شو زم دا پس خو کومه کنټرول آی باندې بیا کلیک کا وګوره پس خوش کو زم یې دا د کار کوم چې په کنټرول شفت آی هم نو کنټرول شفت آی او اټالیک ته بدل شو زم پس دا خو کومه کنټرول شفت آی اخوا کا او پس ګور نورمال حالت راغی نو دا موږ سره د اټالیک چې شو فنکشن یا وظیفه وا ها په دې حالت کې زه راځم موږ سره دغه فنکشن څه وظیفه لري زم چې her name is Leila یا لیکم چې her name is Hafsa دا غي نوم حفصه دی نو په دې کې کوم ځای کې غلطی ده اګه تاسو د سیم کولای شئ دا شدید په دې مکمل جمله باندې کلیک کوئ یا مکمل جمله باندې کلیک کوم دغه ډیزاین ورکوم غواړم مثلا مکمل انډرلاین شو یا زه راځم زم چې د ټول ساحې نه خواکه زم راځم صحیح ده زل بدلا وهم چې اګنور آل څه شو یا دې ساحې ته راځم دې ساحې باندې کلیک کوم او په دې وخت کې دا بټن وهم وګوره په دې صحابه لیکنه وي خو په کورسونو کې یا په پوهنتونونو کې تاسو یو سوال لږی لکه ما لیکلی her name is حفصه دا غي نوم حفصه وه نو دا غي نوم کې شي حفصه نه دا غي نوم کې شي لیلی نو تا ته څه وایي په لاندې جزونو کې دغه کم جز په دې کې غلط دی په لاندې جزونو کې په کم جز په دې کې غلط دی تا ته راوستی که نه وایي her name is حفصه وایي دا غي نوم حفصه وه خو کېش په کتاب سوال دی که her name is حفصه وایي دا غي نوم حفصه وه خو کتاب کې حفصه نشته her name is لیلا وه معنی دا غي نوم لیلا وه دا حفصه پکې غلطه ده نو هغوی ته په کورس کې به سره کم برابرې په دې باندې داسې کلیک کی او دې وخت کې دلته راشي
او په دې وخت کې راشي انډرلاین سټایل تر شل لیکلي یو ورډ اونلی معنا ماته لغاتونه په لغاتونو باندې دا خانه خالی راکاږه وګور دې ارته راکاږه قران کاږه ګور نیم از حفصه هر نیم از حفصه په دې کې کم یو ورډ غلط دی ماته لیکلي ګور ته لیکلي ا ته لیکلي بي دلته لیکلي سي نو سي جز غلط دی کنه ته به سي نه لیکل خطا وکړي چې په دې کې دا سي جز غلط دی نو دا به څنګه چل کې ته براش انزلت ته براشي په انزلت ته براشي ټیکس بوکس ته براشي په ټیکس بوکس کې براشي ډرا ټیکس بوکس دی ته براشي دلته مې دغه ډرا که دلته مې دغه ډرا که دې ته به زه ولیکم ا په غټو کې به ولیکم ا سه شفټ اچ یو کې دا غټو کې راځي سه شو شفټ ا مې کو په غټو کې راځي بیا لږ داس شي کوم غټو ما لږ به غټ کم کنټرول دا مې لږ غټ کې صحیح ده غټ مې که کنه بیا بدل تراشي په دې دغه شیپ فل ته براشي ته ورته لیکي نو فل دا مخه کې اول دا براشي شیپ آوټلاین ته براشي په دې کې کوم باندې کلیک ولیکي چې نو آوټلاین دی باندې وکلیکي بیا براشي هوم ته او په هوم کې بچا تراشي را ولې دا به مین ټایپ ته راولي دلته مې راوستو وګوره دا دی والا اول جز دې کې ا جز غلط دی ها یا کو دې نه کاپی لی کاپی تی والے کنټرول سی مې ته کاپی تی والا سوري کنټرول سی نکی پروا نه کوي سر نه والدین کاپی مغاسې شي او دلته غلطي کوي نو کنټرول سی ها بیخي دی نه سر نه بیکو راځم انزلت او په انزل کې تاسو ول خیادم شي کان ټیکس بوکس ته راځم په ټیکس بوکس ته راځم چې شته راځم ډرا ټیکس بوکس ته راځم وا مې غسه کنه دلته ډرا کوم دلته مې ډرا کوم دلته مې ډرا کنه دې ته ورکوم بي چې شور کوم کنټرول شفت نیسم بي او په دې کې دې باندې داسې کلیک کوم او په دې وخت کې دا چې کوم لږ غټوم لکه مې غټ که غټ مې که کنه بیا راځم دلته ورته راځم شفت نو فل او دلته راځم ورته لیکم چې شیپ آوټلاین ته راځم په دې کې وهم چې نو آوټلاین ور مې که کنه بس خبره ختمه دا دی ولا بي جز سی جز ته راځم دا چې تاسو خیات شي راځم انزرت ته او په انزرت کې چې شته راځم ګورئ ټیکس بوکس ته راځم او په ټیکس بوکس کې چې شته راځم ډرا ټیکس بوکس دې ته راځم بل تر ډرا کوم بل مې تر ډرا کوم دې ته ورکوم چې کنټرول سی وهم معنا لغټ بشي بیا څنګه چل کوم دا لغټوم غټ مې کو بیا راځم چې شته راځم دلته بیا دا کوم دلته ورته راځم شیپ فل ته راځم ورته نو فال اوکي بیا راځم شیپ آوټلاین ته راځم ورته لیکم چې نو آوټلاین دې ته راغلم بیا څنګه چل کوم راځم هوم ته او په هوم کې ورته چې کوم یاره دې منسترام سنټر ته وګوره تاسو له سوال راوستي وي هر نیم از حفصه وي دا غینم حفصه و ته چې کتاب کې ګورې دا غینم خو حفصه نه و دا غینم لیلا و نو تا نه سوال کې غوښتلی چې په دغه سوال کې کوم جز غلط دی نو ته ورته وې سی جز غلط دی دغه جز غلط دی کنه ته به سی باندې لیکل ښه راکاږي پوه شوې نو معنا هغه په کورسونو کې چې جوړیږي کورسونو والا دا په دې ډیزاین باندې جوړوي ښه زه اوس راشم نوې خبرې ته راځو دغه خبره موږ سره څه معنا لري دغه خبره چې دا دلته هم راغلی ده چې دلته هم راغلی ته ورته لیکېږي دلته ورته لیکلي دي سټریک ترو موږ سره څه معنا لري کو دلته زه ولیکم چې افغانستان یا زه لیکم چې فرض مثال خاصه مثال دلته پکې درکمه چانس ها دا به زه دې باندې کلیک کوم دا به دې خوا کوم څه شو چانس مې ولیکلو که نه چانس مې ولیکلو صحیح ده کو چانس یې لیکلی دی معنا د سړي یو چانس خوړلی دی سړي یو چانس خوړلی ته به دلته راشي دې باندې کلیک کوې د سړي یو چانس خوړلی دغه دیز نه هم راوستی شي او دغه دیز نه هم راوستی شي یو چانس یې خوړلی که یو چانس یې خوړلی دغه علامه وي کو دو چانس یې خوړلی فرضي مثال په پوهنتون کې 2 چانس خوړلی دلته راځم هلته ورته لیکم چې ډبل سټریک ترو معنا دې ډبل چانس خوړلی دی ګوره معنا دا اوس استادي نشي کولی او که بیخي خوا کې لکه په دې به کلیک کې دغه نقطې ته به راشي نقطه ته ښکاري دغه نقطې ته به راشي دا مخوا کې بس په ما سره لوکل خبره راشي ښه زه لاندې راځم بل 2 خبرې راځم یو چې لیکلي سوپر سکریپ چې شته ویل کېږي او بل ته ویل کېږي
سبسکرپټ چې ویل کېږي سوپر سکرپټ چې ویل کېږي کو دلته زه ولیکم چې الکه H2O دلته ولیکم او لاندې راشم دلته ولیکم چې H2O دلته H2O لیکم نو که زه په دې دوه باندې کلیک کړم او په دې حالت کې دلته راشم ګورئ ماته څه لیکلي دي ماته لیکلي چې سوپر سکرپټ په دې باندې راشم ګورئ H2O په دغه ډیزاین باندې راشي او که دلته په دوه باندې کلیک کوم او په دې وخت کې دې ته راشم دلته ما سره څه لیکلي ګورئ سبسکرپټ دې باندې راشم ګورئ H2O موږ داسې لیکو که نه لیکو وګوره هماغه ډیزاین شو معنا موږ ته دغه ډیزاین د دې لارې موږ ورکولی شو ښه یو بله خبره چې ما نه پاتې ده هغه دا ده چې لیکم چې فرنٹ سټایل فرنٹ سټایل موږ سره په دوه قسمه دی یو لاتین دی او بل موږ سره څه دی کمپلیکس دی یو موږ سره لاتین دی بل موږ سره کمپلیکس دی فرض مثال زه دلته لیکم چې افغانستان is a good country افغانستان is a good country مولیکل افغانستان is a good country ښه کو دې ته اوس لیکنه دې ته اوس دغه زیاتوم ګوره دې ته اوس څه کوم دغه ورته زیاتوم سایز ورته زیاتوم نو دلته زه راشم دا لاتین ټکس څه معنی لري او کمپلیکس موږ څه معنی لري ګوره دلته زه راشم اتیش کې ده که نه زه مېره دا څو کې که فرض مثال په 500 کې که نو ګوره دا اتومیټیکلی به دا زیات شي ګوره دا ګوره سایز ته ګورئ سایز موږ سره زیات شو سایز موږ سره څه شو زیات شو که نه خو که دلته زه ولیکم فرض مثال پښتو ته اړوم او دلته زه لیکم چې کتاب سوري دا زه لږ غټ کړم او دلته زه ولیکم چې کتاب دا بلټ یې خوا کړم بلټ څه شو زه لیکم چې کتاب مې ولیکل که نه او دې نه زه اوس لیکل خطاوم ګوره ښه دا اول داسې راټولوم دلته راځم او په دې وخت کې دا یو سل اویا دی که نه فرض مثال دلته زه ورکوم چې دا ماله 50 که زه مال یې غټ کړه پښتو نه بیا دغه شم 50 کا دا ماته 50 کا وګوره دا خو دې غټ شي نه غټېږي ولې نه غټېږي علت څه شی دی خبرې دغه لیکنه موږ سره کمپلیکس ده دا موږ سره لاتین نه دي لاتین هغه ته ویلی کېږي هغه لیکنه ده کوم چې د دې اړخ نه شروع کېږي د دې اړخ نه معنا کوم چې د انګلیسي اړخ نه شروع کېږي دا موږ سره لاتین دي او که موږ سره کمپلیکس وي ګوره دلته راځم ګوره کمپلیکس دا معنا دلته زه ورکوم یاره 50 دا 50 سره کوم ګوره اتومیټیکلی به دا غټ شي دا ولې غټ شو دا موږ سره کمپلیکس دی معنا دا د دې اړخ نه شروع کېږي او انګلیسي موږ سره دې اړخ نه شروع کېږي اوس پوه شوئ معنا موږ سره دا څه شی دی دا موږ سره یو لاتین ټکس دی او موږ سره بل دا څه دی دغه ټکس دی فهمي دي ښه سمال کرپ ښه دلته لیکم چې بوک که بوک باندې زه کلیک کوم دا زه دغه نه خوا کوم په دې حالت کې دلته زه راشم او په دې کې باندې سمال کرپ باندې کلیک کوم ګوره ورته لیکنې ته پام دی لیکنې کې تغییر راغی قرآن هغې سمال بوک معنا دا معنا چې دا دومره لفظ دی غټ شي او باقي نور ټول دی واړه شي لکه دلته یو بله لیکنه زه کوم فرض مثال زه لیکم چې افغانستان مې ولیکل که نه زه هم یا دا لومړی لفظ دی غټ شي او باقي نور ټول دی واړه شي نو دلته راځم او په دې کې وهم څه شي ده ګوره دا شو که نه دا ساده ما لومړی هغه چیک آن کړی اوس څنګه چل کوم دې باندې کلیک کوم زه چېرې د لومړی لفظ یې غټ شي باقي ټول دی واړه شي د لیکم ګوره سمال کرپ ګوره ښه دا لومړی لفظ به ټول نه غټي خو نو به د هغې نه واړي وګوره خیال دی ورته دغه ډیزاین وشي ښه خو زه راشم فرض مثال ته لیکم چې دغه آپشن زه آن کم دا آن دی دا به زه اخوا کم صحیح ده اوکې دلته زه راځم چې لیکم چې بوک مې ولیکلو که نه او په دې حالت کې دې باندې زه کلیک کوم او په دې حالت کې دلته زه راځم ګورئ آل کرپ معنا ټول د ماته غټ کا وګوره ټول ماته غټ شي ټول ماته څه شي غټ شي ښه یو بل حالت ته زه راځم زه لیکم نوې لیکنه کوم دلته یو نوې لیکنه کوم دا لږ وړوکی کوم زه لیکم سوري دا خو ما غټ کړم دلته لیکم چې مساوي رینټ
یو پیراګراف ولم یو پیراګراف ما واغسې شو کنه او زه راځم دا لږ وړوکی کوم وړوکی مې کیسې شو کنه زه ویله دا ماته هایټ که دا ماته څه که هایټ که دا واله دلته زه راځم او په دې باندې کلیک کوم ور دا زه هایټ کوم دا دې واله هایټ وګوره پټ شو هایټ شو ښه دا به اوس ته راولي د کوم ځای نه خو تا هایټ که دا به اوس ته راولي د کوم ځای نه دلته به راځې فایل ته په فایل کې به آپشن ته راځي په آپشن کې به ډسپلای ته راځي او په ډسپلای کې به چیش ته راځي ګورې هایډ اینډ ټیکس باندې به کلیک کړي بیا به راشي اوکې به کړي ګوره ماته بس راغی خو رانغی راغی که نه آفرین نو هایډن موږ څنګه کوو او هایډن موږ په څنګه راولو د هغې طریقې موږ کولی شو صحیح ده ته راځم پرنټ وګوره هلته موږ سره شته دی دلته ګوره ښه دې کمال ته ګوره دلته ما سره صفحه کې دا شته خو شته خو که دلته زه راشم فایل ته او دلته راشم په پرنټ کې نو پرنټ کې ما سره ګوره نشته دا ولې نشته خبره ستئ تاسو که راځئ آپشن ته راشئ او په آپشن کې ډسپلای ته راشئ په ډسپلای کې دغه آبجکټ باندې کلیک کوئ که نه پرنټ هایډ اینډ ټیکس دې باندې کلیک کا اوس راشه ګوره فایل ته راشه او فایل کې پرنټ ته راشه ګوره اوس به وي ځینې خلک تاسو سره ځینې وخت تاسو سره خلک داسې کار کوي هایډن یې کوي که نه چې کله یې هایډن کړي ته وایي ما خو دا هایډن که پسې راولم نو هغه طریقه هم تاسو ته وښوده او بعضې وخت خلک څنګه کار کوي هایډن یې کوي پسې چې راولي تا ته څه وایي وایي دا لیکنه شته دی خو په پرنټ کې نشته لیکنه شته دی خو په پرنټ کې نشته هم تاسو ته وښوده دغه طریقه یې ده معنا ځینې خلک تاسو نه پوښتنه کوي که چې یو دغه دی دلته شته دی دلته شته دی دلته شته دی صحیح ده او چې پرنټ ته راشي نشته دی لکه فرضي مثال ته زه کلیک کوم او پس راشم ډسپلای ته او په ډسپلای کې څه شو کوم دغه آپشن کټ کوم څه شو کنه وګوره دلته شته دی کنه دلته شته او که دلته زه راشم پرنټ ته او پرنټ کې نشته نو تا ته څه وایي ښه دا اوس څنګه سره کم کړي یو پوښتنه ده که نه ته ورته هېڅ خبر نشته راشه آپشن ته راشه په آپشن کې ډسپلای ته راشه په ډسپلای کې څه شی وکړه راشه پرنټ هایډن دې ته راشه ټیکس دا دې اوس وګوره دلته شته که نه اوس به وګوره په پرنټ کې به خپله هم دا دې والا پرنټ کې هم شته نو دا د خلکو یو پوښتنه چې خلک ته ګیرئ یا خلک دې غلطوي خو دا دومره غټه خبره ده نو صحیح ده یا دلته یو بل آپشن هم دی خو دغه شی زما نه خوښېږي چې یو مومن ګیرول یا د یو د هغه سره دغه کول دا ښه خبره نه ده ښه زموږ درس د همدې پورې وو الله دې وکړي چې تاسو د دې درس نصیحت کړي وي د دې دپاره چې زموږ چینل مخکې لاړ شي زموږ چینل لایک کوئ سبسکرایب کوئ بل د نورو ملګرو سره هم شیر کوئ چې دغه خیر چې دی دغه کوم د خیر کار چې موږ شروع کړی دی دا د 1 نه 2 ته ورسېږي د 2 نه 3 ته ورسېږي 3 نه 4 ته ورسېږي او ټولو خلکو ته دې ورسېږي چې تر څو هغوی وکولی شي د دې لارې یو څه شي زده کړي او زموږ هغوی ته خیر ورسېږي نو ښه خبره دا ده دغه چینل موږ چې جوړ کړی د همدې دپاره هم جوړ کړی چېرې زموږ یو ټکې موږ ته یو څه یادي د دغه خیر د نورو خلکو ته هم ورسېږي داسې زیاتره خلک شته چې هغوی کورس نشي افورډ کولی چې هغه کورس ووایي یا د هغې فی ورسره نه وي یا د هغې اډمیشن ورسره نه وي چې هغه یو کورس ووایي نو هغه کولی شي زموږ د چینل له لارې کولی شي هغوی دا هر څه په خپل کور کې د یو ویډیو د لارې زده کړي ما هر څه په واضح ډول باندې دلته تاسو ته ښودلي دي که بیا هم تاسو په څه باندې پوه شوي ناست یئ تاسو ما ته کمنټس کې لیکلی شئ زه به د هغې د لارې په هغې باندې بله ویډیو جوړه کړم والسلام